ټول خلک پریشان دي. دا د خو نه ده وروره ده، چې ماما دلته ده، د چا تره ده، د چا ورور ده، د چا خور ده، یو بل سره رابطه خو کوي که نه. اوس چې بند رابطه هر څه بند دي. از ساعت روز 3 بجه تا به پرون له 3 بجو راهیسې د کابل د خلکو انټرنیټ تر دا نن ورځې بند دی. د خلکو ستونزې ډېرې دي. ټول ښوونځي، پوهنتونونه، اداري او دولتي څانګې ټول له انټرنیټ سره تړاو لري. موږ له حکومت څخه همدا غوښتنه کوو چې انټرنیټ پرانیزي. انټرنیټ چې نه وي ستونزې ډېرې دي او خلک پرته له انټرنیټه ژوند نشي کولی. اینترنت نباشه بسیار سخت است، مردم زندگی کردن نمیتونن. دا خو جی ګوره سواد ته چې دا سونه د تر ولګم دا دومره ولګا دا دومره لکه زمون خو غټ کاروبار دی کنه. البته هر کسٹمر سره وټولو والا سره چې دا ماته دونه راولګا دا دونه راولګا چې تصویر مونږ نه لګو هغه موږ ته اسی غیاب کې هم نه سنالي کنه. نو نن سبا خو چې دا ټول د نیټ کار دی. ولا بس دا مشکل باندې خو موږ هم سوچو چې اوس بس کیږي. هلته نیټونه بند شو وروره پوه شوې که نه. نه خبرې کولی شو، نه وروره کم تعلق هم ورسره دغه کېږي. دا انټرنیټ بیرته فعال شي ځکه موږ روزګاري خلک یو. هلته زموږ لندین هم دی، کاروبار هم دی، لکه دا څیزونه موږ افغانستان ته پوه شولې خلک سره موږ څنګه رابطه وکړو. هغوی موږ نه مال غواړي، هغوی باندې زموږ پیسې دي، نور موږ سره څه نشته او ویزې نشته چې موږ لاړ شو خپلې پیسې هغوی نه راوړو یا څه حساب کتاب ورسره.